نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. امید ممیز او نه خود خوړل. خورې زرغونې غوښتل چې مور ته ورشي او له هغې نه د ځان لپاره هم لږ وغواړي، خو امید ورته وویل چې پلار جانداد هر وخت دته تازه او وچه میوه راوړي. زرغونه په دې خبره خپه شوه. له بلې خوا مجید او مجیب د ګلخان موټر ته ورخیږي. دا چې چیرته ځي په ډرامه کې اورو. صبر وکړه مجیبه، دا یو لاس دې زما په اوږه تکیه که او موټر ته ور وخیژه. دا موټر هم دومره لوړ دی، داسې نه چې اوس راولوېږم او دا بل لاس مې هم ژوبل شي. ولې ولوېږې؟ غټه هلک یې، پښه دې دلته کېږده او پورته شه. خدای شکر. مجیب داسې شکر ایستل فقط چې کوم غره ته پورته کېدل. که رښتیا ووایم ستا موټر هم داسې دی لکه څوک چې دیوال ته له زینې پرته خیږي. ګلخانه له خیره سره حرکت وکړه. ماجد استاد راځه که نه، ته په مخکې سیټ کې له ما سره یو ځای کېناستل، ولې هلته شاته کېناستل؟ نه پروا نه کوي، څه په مخ سیټ کې ناسته او څه هم شا سیټ کې، فقط چې ورسېږو. مخ سیټ پراخ ځای درلودل او ته هم ښه ازاده کېناستل. اوکې نه کور دی ودان، زه هم دلته د مجیب څنګ ته ښه یم، بس ته حرکت وکړه له خیره سره. اوکې همدا اوس له خیر حرکت کول. رښتیا د مجیب په لاس باندې څه کېدل؟ داسې ښکاره کېدل چې ژوبلېدل. هو هغه په دري ژبه کې یو متل دی چې وایي خود کرده رانی درد است نی درمان، هغه یې همدته ویلي دي. لکه چې مجیب په ساترۍ کې خپل ځان ژوبلوله، زه سم پوهېدل. اوه وایم بیخي سر دې سم په خبره باندې خلاص شو. دا د لاس ژوبلېدل د ساترۍ مډال دی مډال. مجید استاد ته نه بقارېدل، د ماشومانو خو بغیر له لوبو نه طاقت کېدل، خو مجیب په لوبو او ساترۍ کې باید ډېر ډېر احتیاط کوم، ځکه خدای مه کړه لاس یا کوم بل هډوکی ماتېدل. زما خو په ویلو ورته خوله ستړې شوه، خو دا ځل د ده ګناه نه ده، دا ټوله ملامتیا د لالباز د زوی شمس ده. زه سم نه پوهېدل، شمس څنګه ملامت کېدل؟ د شمس له لاسه د مجیب لاس ژوبل شوی دی او د دې کار پوښتنه به خامخا ورنه کوو. که زما اورېدل نو ته لږ حوصله کوه، ځکه تر ټولو ښه خبر دا چې تر هر څه دمخه باید خبر معلومېدل چې څوک په دې کار کې ملامت او وروسته له هغې بیا تصمیم نیول. اوکې خبره ښکاره ده، شمس مجیب ته شله شوی و او د ده د ټینګار له وجې مجیب ساتیرې ته ورسره راتللی او دا کارنامه یې کړې ده. شمس نه وای شله شوی نو د مجیب لاس به هم نه ژوبلېده. خیر دی مجید استاد، ما خو مخکې هم تاسو ته ویل چې حوصله کول، اوس مجیب راته ویل چې لاس یې څنګه ژوبلېدل. لاس مې په ساتیرۍ کې ژوبل شو، ما او شمس دواړو منډې وهلې چې ناڅاپه مې پښه بنده شوه او په مځکه وغورځېدم. دا څه ویل؟ زه شکر چې د لاس هډوکی دې نه ماتېدل. که د دا ساتیرۍ وي نو یو ورځ به لاس هم په غاړه کې پروت راته راوړي. مجیبه دا هر څه وخت پېښېدل؟ تېره شپه. اوکې تېره شپه، داسې نه چې هغه دوه کسه مجیب او شمس اوسېدل. غوټۍ په کوټه کې لالبازه ستړی مشې، په خیر راغلې. خیر یوسې ته ستړي مشې، دا د ستړی ستومانه کور ته راغلم. تر څو چې ژوند شته ستومانۍ خور سره مل دي. رښتیا دا د کوټې په کونج کې دی چې پلاستیک کېښود، څه شی دې پکې راوړي؟ که د خوراکي شی راوړی چې زه ځای په ځای کړم؟ نه خوراکي شی نه دی، د ځمکو لپاره مې کوډ اخیستی دی. ښه نو چې خورا ده بیا د کوټې په کونج کې ولې کېښوده؟ خو بیرون به دې په برنډه باندې ایښې وه. پلاستیک دې داسې معتبر کوټې ته دننه راوړ، ما ویل لکه چې کور ته د سودا څه شی راوړې.
خبره نه چې خوره ده. پلاستیک خو مې ستا خبره کوټې ته ځکه داسې متبره دننه راوړو چې همداسې متبره پیسې مې پې ورکړي دي. هغه سوتره خوره مې اخیستې ده. ښه زه چې درته ګورم جیب دې ډک دی چې په خوره پیسې ورکوې او داسې اضافه خرچۍ دې شروع کړي دي. اما خدای دې ستا په خوله وکړي چې جیب مې ډک شي، خو دا خوره مې باید اخیستې وې ځکه که دې قاني کې بیا به یې چلم زده کړې. او یوازې په اوبو خو نه ده چې ځمکه به حاصل کوي، باید ځمکه ورته تقویه شي. ستا خبره خو په ځای ده، خو اوس به ته داسې وکړې چې ما ته به یو څو روپۍ راکړې چې ضرور مې په کار دي. داسې شي روپۍ؟ زما سره خو په جیب کې یو شان زاپولی هم نشته دی. داسې خبرې مه کوه، زه پوهېږم چې پیسې در سره شته، خو زړه دې پې نه کېږي. نو چې را سره یې بیا خو له تا نه پټوم. وایي پټول تور وي که سپین. د جانداد په دوکان کې مو چې هغه لیمڅی خرڅلاو ته ایښی و، د هغه پیسې دې څه کړې؟ د هغو پیسې؟ هو، فاطمې په خپله خوله راته وویل چې جانداد د لیمڅي پیسې تا ته درکړي. وایي هو رښتیا اوس مې یاد ته راغلي. رښتیا هم جانداد هغه پیسې ما ته راکړې، خو هغه ټولې رانه مصرف شوې. اوس ما په پیسو مه ځوروه، پوهېږم چې ټولې در سره دي، ژر ټولې راواړوه. ولې دې وځوروم؟ خو چې را سره وی درکړې به مې وي. اوس چې نشته نو ځان درته پیسې کم که څه؟ ولې نشته در سره؟ څه دې کړي؟ ته اوس له ما نه د پیسو حساب کتاب ما اخله که نه. په سیند کې خو مې نه دي غورځولي، همدې کور ته د سودا په راوړلو کې رانه مصرف شوي دي. ګوره لال بازه، له ګلمکۍ نه د کالیو د اجورې پوره وړې یمه، که مې په کار نه وای بیا مې نه درنه غوښتې. اوس نو پیسې راکه. او نو ته مې په خبره ولې باور نه کې غوټۍ؟ ما خو درته ویل چې هغه پیسې د کور په خرڅ و خوراک رانه ولګېدې، نو زه یې له کمه کم درته. ګلمکۍ ته مې ویلي وو چې څنګه مې د لیمڅي پیسې لاسته راغلې اول به ستا پور در خلاصوم، که یې ور نه کم بیا به په کومو سترګو ورته ګورمه. نور مې مغزه مه خوره که نه، بې له هغې یم ستړی یم، او دا څو ځلې مې چې درته د بازار نه رنګ او تار راوړل، نو هغه خو وړیا نه و، او په هماغه پیسو مې درته واغوستل. نور نو دا د پیسو ویرونه راته ونه کړي. فاطمې، که یوه پیاله چای را تیار کړې نو دا ستړې به مې دمه شي. ترموز کې مازدیګرینی چای شته، ته تر هغې دا څکه، زه درته په منډه تازه چای را تیاروم. بس همدا صحیح دی، خیر اوسې، له تازه نه تېرېږه. ګړم ورسره در واخله چې تریخ شوی به وي. پلاره ستړی مه شې. لوی سړی شي امیده زویه، ته راشه دلته خواته مې کښېنه که نه. پلاره د خوراک لپاره دې راته څه شی راوړي؟ نن خو مې درته یو شی هم نه دی راوړی زویه. ولې تا خو ویل چې نور به درته هره ورځ د خوراک لپاره یو څه راوړم. سبا به یې درته راوړم، نن بیخي د دوکانونو خواته تلی نه یم، ځکه مې درته څه رانهوړل. دا دې اموخته کړ، کله ورته په پټه یو شی راوړي او کله بل شی، خو زرغونه درنه بیخي هیره ده. کله مې خوراکي ته څه شی راوړي دي؟ بله ورځ دې ورته له کشمشو او نخودو جیب ډک کړی و. زرغونې راته څو ځله ګیله وکړه چې پلار مې هر وخت امید ته شیان راوړي او ما ته نه. مورې زرغونه هسې دروغ وایي، ما ورسره ټوکې کولې چې پلار مې ما ته شیان راوړي او تا ته نه. خوله دې بنده که امیده، ته داسې ښه سړی شوی یې، زرغونه هېڅ کله هم دروغ نه وایي. ښه ته اوس په امید سترګې مه راباسه فاطمې، په هغې ورځ را سره دومره پیسې نه وي چې زرغونې ته مې یو څه راوړي وای، ځکه مې یوازې امید ته راوړل. همغه راوړي نخود او کشمش به دې نیم امید ته ورکړي وای او نیم زرغونې ته، هغه به هم خوشحاله شوي وای. ما ورسره نیمول، خو زرغونې ویل چې زه نه خورم. زه ته وځه امیده، هسې مې مغزه مه را خرابوه. تو د زرغونې په سټ له ما سره مه نښله وښځې، فقط چې یوازې ستا لور ده. چې سمه خبره درته کوم ښه در باندې نه لګي، یا یو تم څه مه راوړه او یا یې دواړو ته راوړه. او ته بیا خپله خبره کوي، خو درته ومې ویل چې پیسې را سره نه وي. چې پیسې در سره نه وي، امید ته به دې هېڅ څه نه راوړل. چې تا څنګه نن دا حسابونه را سره شروع کړي؟ زما دواړه اولادونه دي او دواړه راته ګران دي. حساب در سره نه کوم جان داده، خو په دې کار دې زرغونه خفه کېږي او زړه یې درنه ماتېږي. زرغونه باید په دومره وړو خبرو ځان خفه نه کړي. چې د امید غوندې پام ور باندې نه کوي، خامخا به خفه کېږي
هغه هم در باندې لکه امید حق لري. زه له حق نه منکر نه یم، خو امید هلک دی. سخت کارونه ور په غاړه کیږي، خو خړو ته ضرورت لري چې قوي شي. دا دې پکې اوس نوې خبره راوایسته، په نورو یې نه پوهېږم جان دادا. ما در باندې خپله غاړه خلاصه کړه چې یا امید ته مې څه شی مه راوړه او یا یې دواړو ته راوړه. کور کې راته غم مه جوړوه. تا ته دې ویل چې قمبرګله دی زرګله، آخر هم خدای په لاس راکړې. ستړی مه شې ناظر کاکا، په خیرونه ته ورکوره کې که نه. په خیر راغلی، راځه کښېنه. اول مې په دې پوکه چې له خیره سره چې هغه مات شوی لاس دې و څنګه دی؟ شکر دی ښه شوی. ته خو پوښتنې ته هم رانغلې. لرې د له مخې د میوې اخیستو پیسې را سره نه وې او تس لاس خو ناظر د ناروغ پوښتنې ته نه ځي نو. زه خیر دا عذر به دې ومنم، خو دا وایه چې زموږ کلي ته څنګه راچکر شوی؟ قمبرګله تا ته دې ویل شي هسې خوشې ګرځېدل او چکرونه مې پرېښي. تا ته دې ویل شي خاص همدا تا پسې راغلی. ښه نو لکه چې کوم کار دې را سره و؟ لرې د له مخې ناظرګل دې نور بې له کاره چا سره یو خبره هم نه کوي. هوښیار سړی، خو په دې مې پوه که چې څه کار دې را سره و؟ تا ته دې ویل شي په خپله خوله دې راته ویل چې لاس مې جوړ شوی، خو چې اوس بله بانه ونه کړې له خیره سره. بېغمه اوسه، چې زما په وس هر څه پوره وي خامخا به یې درته کوم. رښتیا قمبرګله د لاس ماتېدو سره خو به دې خطاطي ګډه وډه شوې نه وي که نه؟ خطاطي مې نه ده ګډه وډه شوې، ته دې کار ووایه چې اندېښنه دې کړه راته. تا ته دې ویل شي د کلي میدانې کې مې غټ دوکان جوړ کړی، رحیمداد هم را سره شریک دی. دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. خدای دې درته په کار کې برکت واچوي، له بېکارۍ څه نه جوړېږي. خو چې اوس ته یو کار وکړې له خیره سره نو د دوکان کار به خلاص شي. سمه ده، خو ته مې په دې پوه کړه چې زه څه خدمت وکړم. تا ته دې ویل شي دوکان ته راته یو ښایسته لوحه ولیکه. بس د لوحې لیکل دې په ما، نور وایه. وایم تا ته دې ویل چې له خولې دې جار شم. لرې د له مخې چې دا کار دې وکړ نو زه به هم در باندې ښه ټینګ د شیدو چای له خوږو او سرو مټیانو سره وخورم. لوحه په چای او مټیانو نه لیکل کېږي ناظر کاکا، پیسې پکارېږي. پیسې څه شي ته پکارېږي له خیره سره؟ زما خو ستا خو انډیوالي ده، ما ته لیکل نه راځي که نه خپله مې لیکله؟ انډیوالي به مو بیا هم وي، خو لوحې ته تخته، رنګ او برس پکارېږي. د تختې او رنګ پیسې به درته را پیدا کړم، خو تا ته دې ویل شي لیکل به راته وړیا کوې. صحیح شوه، خو دا راته اوس ووایه چې په لوحه به څه لیکو؟ لرې دې له مخې په لوحه به زما نوم ولیکې او دا به هم پرې ولیکې چې د هر رقم خوراکي شیانو دوکان. نو د رحیمداد نوم هم پرې ولیکو که نه؟ هغه خو د شریکوان دی، حق یې دی در سره. د رحیمداد نامراد به داسې وکړي چې له خیره سره د هغه نوم به زما له نوم لاندې په وړوکي خط ولیکي چې خلکو ته ښکاره نه شي. داسې ولې وایي و ناظر کاکا؟ څنګه چې ستا نوم لیکم باید د هغه نوم هم ولیکو. تا ته دې ویل شي په کار کې زما پیسې له هغه نه زیاتې دي نو زما نوم هم ترې باید غټ ولیکل شي. نوی کور نوی ژوند د BBC رادیویي ډرامه. غوټۍ په ښکلو رنګونو د میږو له وړیو نه لیمڅي جوړول او د جانداد خیاط په دکان کې خرڅ ته ایښودل، خو پیسې خاوند لالباز اخیستې او څنګه چې خوښه وه هغسې مصرفولې. اوس اورو چې رابعه ګله خپل زوی نسیم ته څه وایي. چای خو سوړ شوی دی. مورې ګیلاس یې راوړاندې که چې تشې کم او نور چای درته واچومه. نه هیڅ کم. مورې چور ته ډېر خراب راته ښکاري، خیریت خو به وي؟ و خیرت دی، شفیقه مې ولیده د زلمي ښځه، هغې ته مې خوا بده شوه. چیرې؟ زمونږ کار راغلی وه؟
نه په هدیره کې مې ولیده، د میړه په قبر ناسته وه او ژړل یې، له زړه نه مې نه وځي. بس مورې خدای پاک دې چاره وکړي. آمین. ډېره په ځوانۍ کې کونډه شوه، خدای دې د اولاد غور وکړي. وړ اولاد ورته پاتې شو. هو مورې داسې خلکو ته د هر چا خوا بدېږي. یتیمتوب ډېر سخت وي، بس خدای دې څوک یتیم نه کړي. زه هم همدې ته خفه یم. د یوې خوا په ځوانۍ کې کونډه شوه، له بلې خوا یې اولادونه لا ماشومان دي. خدای خبر چې څه به ورپېښېږي. خدای پاک مهربانه ذات دی مورې، د هر چا چاره ساز دی. بېشکه هغسې زم نه وایم. ما دا ویل چې شفیقه یې خپلو اولادونو ته ډېره ځورېږي، د ساتنې څوک نشته. تره خو شته، جانداد ته د خدای وس ورکړي چې خپل ورورونه وساتي او په جامه یې پټ کړي. هغه به کله دا کار وکړی شي. نه نه مورې زما په پام دی بادارې، جانداد په دې ورځو کې تر پخوا وختي دکان ته راځي او ماښام هم تر ناوخته پورې کار کوي. هغه خوارکی هم خپل کور او اولاد لري، د زلمي یتیمان نشي ساتلی. په وس او توان کې ښه نه دی. ساتلی شي مورې، نسیم دومره نازوانه نه دی چې هسې به له ځانه غږېږي بادارې. ما ته جانداد استاد معلوم دی چې تکړه سړی دی، په دکان کې ډېر زحمت کاږي. تکړه به وي، خو یو څه وخت چې خپل وریرونه ورنداره وساتي، خپل زور به ورته معلوم شي. دوو کورونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو څه به کوي بادارې؟ سرپرستی نشي کولی، مجبوره دی چې پرېږدي. څه همداسې پرېږدي؟ نو څه به ورسره کوي؟ نه نه مورې دا یې مسؤلیت دی. خپل وریرونه او خپل ورندار همداسې په تش میدان پرېږدي، ټول کلی به ورپورې خاندي. ګمان نه کومه چې جانداد بادار دې داسې کار وکړي. شفیقه هم خوشې کمزورې ښځه نه ده. څه مطلب؟ مطلب مې دا دی چې هغه ډېره په کار پوه ښځه ده. ویلې چې اولادونه به مې هېچا ته محتاج نشي. بس مورې خدای دې وکړي چې محتاج نشي. احتیاج ډېر بد شی وي. مشران وایي چې بده ورځ د خدای په بوټي هم نه راولي. هغې ویل چې زړه مې دی ځان ته یو کار او کسب وګورم او د بل د اوږو بار نشم. ویلې چې خپل اولادونه مې په خپله ساتم. لږ به بیړه وکم، لال باز به وږی شوی، له سهاره تر اوسه په پټیو کې لګیا دی او کار کوي. غوټۍ ستړې مه شې. ته ستړې مه شې. ګلمکۍ ته له کومې خوا راغلې؟ ما پرېږده، دا راته ووایه چې ته چېرته روانه یې چې دیګ دې په دسمال کې غوټه کړی. زه پټیو ته ځم، لال باز ته ډوډۍ ورکړم. لال باز لکه چې ډېر در باندې ګران دی چې داسې په بیړه روانه وي. ته به وایې هسې نه چې وږی شوی وي. د ګرانښت خبره نه ده. شمس په کور کې نه و. مجبوره شوم چې زه ډوډۍ راواخلم او راووځم. ما ویل هسې نه چې د ډوډۍ وخت تېر شي او خدای مکړه لال باز وږی شي. څه شی دې ورته پاخه کړي دي؟ لوبیا ده. ته چېرته روانه یې؟ زه د ولسوالۍ بازار ته ځم. د خیاطۍ شیان مې ختم شوي دي، هغه اخلم. خو د غفار له دوکانه یې در واخله. تر بازاره پورې ولې خوشي ځان ستړی کوې؟ ټول شیان د غفار په دوکان کې نه پیدا کیږي. تار، تڼۍ، زري تار، په خیاطۍ کې خو ډېر شیان په کار کیږي. رښتیا وایې، دا شیان خو د کلي په دوکان کې نه وي. غوټۍ زه ډېرې پیسې نه لرم، کله تا سره وي رایکه، اوس مې په کار دي، کنه نه مې درنه غوښتې. کاشکې را سره وای، ستا له ویلو پرته مې درکولې. اوس خو یې نه لرم چې هر وخت پیدا کم اول به ستا د جامو جوړولو پیسې درکم. نه نه هغه خبره نه ده، ما هم نه په تنګولې، خو اوس مجبوره یم ځکه مې در یاده کړه. ولې به یې نه رایادوې؟ خپل حق دی دی، کاشکې مې لا وختي درکړې وای، خو میراث پیسې دي شي. زم ډېره تنګلاسي یم. د تنګلاسۍ خبره مه کوه، پیسې ډېرې لرې، خو هسې بانې کوې او خلکو ته ځان نه ښکاروې. له کومه شي، کاشکې مې لرلی. خلک وایي پیسې په خپله ځان ښکاروي، که ما لرلی ته به هم راباندې خبره وې.
زه خو خبره یم نور خلک که خبر وي او که نه وي مګر زه خبره یم چې پیسې لرې او ښې ډېرې لرې. لو کومه به یې کوم؟ ما مه تېر باسه د لیمڅیو په جوړولو کې د دومره پیسې وګټلې چې اوس به د جیبونه ترې ډک وي خو هسې زما پور نه راکوي. ګوره ګل مکۍ دروغ درته نه وایم د لیمڅیو پیسې لالباز ما ته نه راکوي خپل جیب ته یې اچوي ګڼې وختي به مې ستا پور درکړی و. دا خو ډېره عجیبه ده ځان ته ستړی کوې لیمڅي ته جوړوې خو پیسې لالباز جب ته اچوي ځینې واخله او خپل کارونه دې پرې وکړه. خیر زه ځم بیا چې د هر وخت پیسې ډېرې شوې زما پور راکه. لرې دې له مخې دا میخ به دلته ټاکو هم. دا داسې که نه څه خبره ده ناظره ببر سره څنګه د خولې پاس اسمان ته خلاصه پاتې ده ویم پټه که چې اوس به د کوم مچ په خوله کې نه وځي. وایم چې له دې خبرې سره خو مې نوم نوی لیکلی ښه به و. تا ته دې ویل چې امداده بې خبره د دې پر ځای چې په ما پورې وخاندې یو ځل پاس وګوره بیا به درته معلوم شي. همدا داسې که نه اوس دې سم کار وکړه له دې روحې سره خو موزیکان یې لا د دوکان رنګ ویسته او د دوکان په څېر شو. تا ته دې ویل شي اوس دې خوله در پټه که دا لږ د وخته خو دې په ما پورې خندل هغه څنګه و؟ دا داسې که نه خفه کېږه ما له ټوکو دغه خبره درته وکړه. تا ته دې ویل شي زه ستا په څېر نه یم چې په وړه خبره زر بړوس شم. هی رحیم داده تا ته دې ویل شي ته خو د دې لوحې ښایست وینې زه خو وایم چې سودا او ګټه به مو همداسې له خیره سره ښایسته وي. دا داسې که نه په خوله دې برکت شه ته به اوس دا راته ووایې چې په دې لوحه کې څه لیکلي دي چې زه هم پرې پوه شم. تا ته دې ویل شي ورکه وایې چې پې پوه نه شي ښه به وي هسې به دې بیا زړه بد وي. دا داسې که نه ولې څه دې پې لیکلي دي چې زما زړه به پې بد وي؟ هله نو زر شه راته یې ووایه چې اندېښنه دې کړه راته. لرې دې له مخې امداد انډیواله اندېښنه څه شي ته کوې د دوکان پر لوحه باندې د دوکان د صاحب له نوم نه پرته کوم بل سم لیکل کېږي چې داسې د رشخندۍ پوښتنې رانه کوي. په دې خو پوهېږم مګر زړه کې دې راته شک پیدا کړ داسې نه چې زما نوم دې پکې نه وي لیکلی. رحیم دا د خدای دې خوا نه که دا خبر دې څنګه وکړه؟ دا داسې که نو که رښتیا درته ووایم ته راته داسې په معامله کې پاک سړی نه ښکارې. ما ویل داسې نه چې په دې کې دې کوم چا مل راسنۍ کړی. څه شی؟ څه دې ویلې؟ څه دې چې واورېدل دا داسې که نو زما د خبرې مطلب دا دی چې کومه چالاکي دې نه یې کړي. ځه تا ته دې ویل شي اوس دې خپله خبره وکړه ځان ډېر مه راته سپینوه خو لرې دې له مخې دا درته وایم چې زه دومره نمک ناشناسه سړی نه یم. هی زما ښو ته ګوره او د ده خبرو ته ګوره. ناظره ببر سره ولې تا څه ښه کړي دي؟ تا ته دې ویل شي چې په لوحه مې نوم لیکه نو اول مې ستا نوم د لوحې په سر کې ښه غټ ولیکه او بیا مې د لوحې په کونج کې خپل نوم وړوکی ولیکه چې لرې دې له مخې ستا په زړه کې څه ونه ګرځي خو ستا خبرو ته راشه. دا داسې که نه ناظره ببر سره زه خو دې په دې خبرې سره ډېر بد خړ کړم. دا داسې که نه اوس مې ومندلې چې رښتیا هم شراکت یعنې څه. فاطمې ښه شو چې ومې لیدلې ما ویل زه به له تا نه پوښتنه کوم چې اوس شفیقه څنګه ده؟ ښه خو ده؟ ښه ده نو څه ښه توب به وي خدای دې هره ښځه له سرتورې ورځې وساتي. آمین. رښتیا ډېر وخت شو چې له تاسو کره ده څه یې نه دي ویلي چې د ورور کره ځي؟ څه به درته ووایم ګل مکۍ خورې شفیقې جاندا ته وویل چې دلته مې ډېر وخت ووت اولادونه مې شوخ دي تاسو را سره په تنګ کېږئ زه به مې د ورور کره لاړه شم خو جانداد یې خبره ونه منله. ولې جانداد څه ورته وویل؟ نور به یې نو څه ویل
خو ویلې که چېرته شفیقه خپل پلارګنۍ یا د خپل ورور کره لاړه شي نو دی به د ټولو کلیوالو د ملنډو شي چې د خپلې کونډې ورېندار د ساتنې هم نه و. دې کې نو د ملنډو څه خبره ده؟ که د خلکو خولو ته څوک کیني نو د هېچا خوله هم نشي بندولی. بس نو چاته یې ووایې. جانداد اوس د همدې خبرې شا نیولې چې زه د خلکو په خبرو بیا ځان کون نشم اچولی. فاطمې خورې ته خفه نشي، خو ما ته داسې ښکاري چې جانداد دا خبره هسې په خوله بهانه نیولې ده. د خلکو خبرو ته که شي هغوی اوس هم پټه خوله نه دي ناست او وایي چې ځوانه کونډه ورېندار یې په یوه کور کې ورسره اوسېږي. وی ګلمکۍ دا ته څنګه خبرې کوې؟ رښتیا وایم، خلک خو هر څه وایي، د چا په خوله زر پاستی وراچوي. ما ته داسې ښکاري چې خدای مکړه هسې نه چې جانداد په شفیقې سترګې ګنډلې وي. څه؟ دا خبره دې څنګه وکړه؟ په زړه کې مې راګرځي وایم هسې نه چې جانداد د شفیقې ځواني او ښایست ته کتلې وي او په زړه کې یې وي چې ځان ته یې په نکاح کړي. ګلمکۍ دا د بېخیرۍ خبرې دې له خولې مه راباسه. خدای دې هېڅ کله هم داسې نه کوي. آمین. زه داسې نه درته وایم، خو دا چې جانداد یې نه پرېږدي وایم هسې نه چې په زړه کې همدا خبره وي. ورکه وایې ګلمکۍ، ته د جانداد له زړه نه نه یې خبره. د خپل زړه نه دې دا خبرې مه کوه. ما ته به څه ګټه ورسوي، خو ستا په خاطر یې وایم. دا شلتوب یې بې څه نه دی چې د ورور کور ته یې نه پرېږدي. زه خو وایم چې حتما یې په زړه کې کوم څه شته. زه د جانداد مېرمن یم او جانداد له ما نه هېڅوک هم ښه نه پېژني. داسې څه یې شفیقې ته هېڅ په زړه کې نشته. تا خو جانداد معلوم دی چې څومره مهربان او زړهسوانده بني ادم دی. د شفیقې د اولادونو ساتنه خپل فرض ګڼي. د همدې په خاطر یې د ورور کور ته له تګه منې کړې. فاطمې زه خو وایم چې ته د سترګې لږې خلاصې کړه. سمه ده چې د زلمي د ورور په توګه دا د جانداد مسؤلیت دی، خو شفیقه خپله ځوانه ښځه ده، اوس باید جانداد خپله دغه خبره کړې وای. ته چې کوم فکر کوې هغسې کوم څه نشته. جانداد د دې لپاره چې د شفیقې زړه ته څه شی ونه رسي ورته وایي چې همدلته دې زمونږ کره واوسي. ښه نو خورې زما خو یو ویلو، بیا هم درته وایم چې د جانداد په دې خبرو تیر مه وځه. مخکې له دې چې خدای مکړه کوم څه در وشي جانداد ته قناعت ورکړه چې شفیقه خپلې خوښې ته پرېږدي، هسې نه چې سبا ورځ خدای مکړه بیا لاسونه وټکوي او ګټه ونه لري. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. رحیمداد او ناظر په شریکه په برکلی کې یو دکان جوړ کړی و. د دکان د لوحې جوړولو کار ناظر په غاړه واخیست. هغه له قمرګل نه وغوښتل چې د نوم د لوی او په زرینو کرښو ولیکي او د رحیمداد نوم د لوحې په یو کونج کې په نري خط. له بلې خوا فاطمه له چینې نه کور ته د تګ په لاره کې له ګلالۍ سره مخ کېږي او ورسره د زړه خواله کوي. ناوخته شوه، نه مې ماښام ته دیګ پوخ کړی او نه مې میږو ته واښه اچولي. فاطمې خورې ښه یې؟ یوه شېبه ودرېږه. ګلالۍ ته یې؟ ستړې مه شې، راځه ولاړه یم. خیر ویسې خورې، ښه یې؟ بچیان دې ښه دي؟ ښه یې شکر دی. ته خپله څنګه یې؟ کور کې مو کراري ده لکه چې له کلینیکه راغلې؟ خوشحاله شې خورې. او کور ته روانه وم چې له لرې مې درته پام شو، ما ویل چې پوښتنه دې وکړم. خدای دې د ښو پوښتنه وکړه. زه دې م له لیدو خوشحاله شوم. خدای دې خوشحالي زیاته کړي. دا راته ووایي چې شفیقه او بچیان یې څنګه دي؟ اول ترې لرې که نه؟ او تر اوسه تاسو کره دي او که پلارګنۍ کره تللي؟ له مونږ کره دي خورې. تر اوسه یې لا غم کم شوی نه دی او ویر کوي. خدای دې ورته د زړه صبر ورکړي. له مرګه خو رغېدل نشته. زما یې د بچیانو راتلونکي ته اندېښنه ده او ورته خفه یم. مونږ هم ورته ځورېږو، خو څه به وکړو؟
هېڅ هم په وس نه دي لکه د خپلو اولادونو پرې پام کوم. الله پاک د تا او جانداد ته خیر درکړي چې ساتنه ترې کوئ. رښتیا فاطمې ته خو به خدای مکه ناروغه نه یې؟ څنګه د رنګ داسې خراب او زیړ دی؟ ناروغه نه یم، داسې مې فکر لږ خراب دی. فکر د څه شي ته خراب دی؟ د جانداد له لاسه مې دا حال دی. دا څنګه خبرې کوي؟ خدای دې خیر کړي. جانداد درته څه ویلي که څنګه؟ څنګه به یې درته ووایم خورې، له دې ډارېږم چې جانداد را باندې شفقه بنا نه کړي. بې ځایه فکرونه مه کوه، جانداد به داسې نه کوي. زه چې د هغه کارونو ته ګورم نو داسې راته ښکاري چې همدې ته یې زړه دی. ته نو ولې داسې فکر کوې چې جانداد به داسې کار وکړي؟ هغه ته خو ته ډېره ګرانه یې. شفیقه یې پلارګنۍ کره له تګه اول ته یې له اوسېدو ایساره کړه. وایي زما غیرت او ناموس دی او همدلته د مونږ کره اوسېږي. یو خو دا بې ځایه غیرتونه د خدای ورک کړي. خو زما خبره ومنه او دا فکر له سره وباسه چې جانداد به داسې وکړي. د جانداد له خبرو او کارونو ښکاري خورې چې همداسې غواړي. زه هسې زړه نه خورم. جانداد به غواړي، خو چې د شفیقې دې کار ته زړه شته او که نه؟ هغه خو په ښکاره انکار کوي، خو زما باور نه شي چې هغه دې تر ډېره په خپل انکار ودرېږي. آخر وي که اول همدې کار ته به د خپلو بچیانو لپاره هم غاړه کېږي. زه له خدایه به خیر غواړو، انشاءالله چې داسې به نه کېږي. ډېر مې فکر خراب دی، که دا کار وشي نو زما او د بچیانو ژوند به مې خراب شي. ته د ځان مه خواشینی کوه فاطمې، کېدای شي داسې هېڅ ونه شي او جانداد هم داسې انسان نه دی چې ستا او د بچیانو ژوند به دې خرابوي. داسې که نو د الماریو په ډکېدو سره دوکان یې لا رنګ راوویست. که خدای کولی نو اوس به ګاک هم زیات شي. ناظر صاحب چې ډېر چالاک استاد دی. ګواکې څنګه دې خوله نه راټولېږي غفاره؟ خیر خو به وي؟ ستاسو د دوکان په جوړېدو خوشحاله یم نو ځکه خاندم. دا داسې که نه هسې په خوله دا خبره کې له زړه دې یو الله خبر دی. تا د خپل دوکان لوحه لیدلې چې څه پکې لیکل شوي دي؟ لوحه خو ما په خپل لاس ولګوله، ښه روغه جوړه ده. خو تا ته زور درکوي چې ګواکې ستا د دوکان لوحه نشته او زموږ شته. که یو ځل دې لوستلی او پرې پوه شوی نو بیخي به دې دا لوحه لګولې نه وی. دا داسې که نو ولې په لوحه څه شوي؟ خو زما د ناظرې نوم پرې لیکل شوی. رحیم دادا ستا نوم خو بیخي چاته ښکاري نه. ګواکې ستا به سترګو کار پېښوي. کلینیک ته لاړ شه او ځان ته عینکې واخله. که د ناظر نوم درته نه ښکاره شوی نو یوه خبره، زما نوم خو پرې غاټ لیکل شوی. تعلیم خو دغلته په ښه راځي، کاش چې لوستل دې کولی شوې رحیم دادا. ما ته خو داسې ښکاري چې زموږ د دوکان د جوړېدو سره دې ماغزه له لاسه ورکړل. دا ده چې که ورخطا کېږه مخه، خدای پاک هر چا ته خپل نصیب رسوي. زه روغ جوړ یم، تاسې چې دوکان نه مارکیټ هم جوړ کړئ پروا نه راځي. دا ده چې که نه لا خو څو ورځې نه دي شوي او ستا ماغزو کې فرق راغی. دا خو چې ته زموږ د دوکان مخ ته د ګاک کتار وګورې نو بیا به د خلک په زیارتونو ګرځوي. تا ته چې هر رقم ښکاري، خو رښتیا خبره دا ده چې زما در باندې هېڅ بخیلي نه راځي. او چې بخیلي دې نه راځي نو دا ده چې که نو بیا څه شي ته خاندې؟ خبره دا ده چې تا ویل دا دوکان زما او د ناظر شریک دی. خو څه ګواکې دروغ خو مې درته نه دي ویلي، خو شریک دی که نه؟ نو چې دوکان دې ورسره شریک دی بیا یې ولې په لوحه کې ستا نوم وړوکی او داسې ځای کې لیکلی چې په اسانه چاته ښکاري هم نه؟ ګواکې داسې به نه وي غپاره، ته اوس هسې ما او ناظر سره اچې چې تا ته مخه خالي شي. که زما په خبره دې باور نه شي له کوم بل چا نه پوښتنه وکړه چې حقیقت درته معلوم شي. دا داسې که نو ناظر خو ما ته وویل چې ستا نوم مې غټ ولیکه او خپل مې وړوکې. هغه ستا په تېرېستو ښه پوهېږي، خو که زما منې نو اوس هم سرې وخت دی. دا لوحه بدله کړه، خلکو ته داسې ښکاري چې دوکان د ناظر دی او ته ورسره شاګرد دی.
مالک صاحب ادم خان ستړی مه شي په خیر راغلی راځه په دې چوکۍ کښېنه ته هم ستړی مه شې لږ په سرته چې څنګه یې جانداده شکر دی د خدای فضل دی یو ګیلاس چای به هم درته واچو نه چای نه څښم دغه یو جوړه کلی رخ مې راوړی دی هغه درکوم او لږ په سرته شه بېرته بیا ځم مقصد که دې چای ته زړه کېږي تیار دی وایم کور دی ودان خدای دې خیر درکړي کالي به دې درته جوړ کړم غم یې مه کوه اوس په دوکان کې ډېر کار کوم اوس به خو خامخا ډېر کار کوې لږ په سرته شه ملامته نه یې نو بس ژوند دی نو څه وکړو جان دادا هغه ورېرونه څنګه دي ښه دي ملک صاحب په نس ماړه او په جامه پټ دي تر خپل اولادو ډېر پام پې کوو خدای دې خیر درکړي امین لږ په سرته شه د یتیم پالنه خو ډېر ثواب لري ښه نو دا راته ووایه چې ورېنداره او ورېرونه دې له تا سره دي او که د پلرګنۍ کره لېږل دي نه پلارګنۍ ته به یې ولې لېږم له ما سره دي د هغوی ساتنه او پالنه خو په ما فرض ده د نر کار دې کړی وایم در باندې آفرین دې وي لږ په سرته شه دا کار د هر چا په وس کې نشته دومره کمزوری خو نه یم شپه او ورځ مزدوري کوم خو د دوی دپاره یو مړۍ ډوډۍ پیدا کوم خدای دې توفیق درکړي جان دادا خو لږ په سرته شه یوه خبره د ما هم ومنه څه خبره دا چې د ورور د کونډې او ورېرونو ساتنې ته دې اوږه ورکړې ده نور نو صبر مه کوه څنګه صبر پوه نه شوم ملک صاحب لږ په سرته شه مطلب مې دا دی چې ورېنداره خو د ځوانه ده هسې نه چې له بل چا سره واده وکړي داسې کار به ولې کوي په ټول عمر به اجازه ورنه کړم چې له چا سره واده وکړي ښه خبره ده لږ په سرته شه بیا نو داسې چل وکړه چې ته یې ځان ته کښېنوه څه شی ستا مطلب دی چې په خپله زه واده ورسره وکړم هو د ورور کونډه خو د ورور میراث دی او تا ته رسېږي لږ په سرته شه دا یوازې ستا حق دی ستا خبره په ځای ده ملک صاحب ښه دې وویل ګوره زما مشوره ښه په غور واوره د مشرانو تجربې تر ځوانانو ډېرې وي لږ په سرته شه زه اصل له ځان نه یم درته ګډ د مشرانو له تجربو درته غږېږم له تجربو اورم یې ستا خبرې خو ما هر وخت یې په خلاصو غوږو اورېدلې دي ملک صاحب ادم خانه خیر یوسې بیا نو داسې چل وکړه چې ډېر ځان مه کوه اوس هم ډېر وخت وتلی دی بلکل وخت خو ډېر تېر شوی دی ګوره ای جان دادا که ورېنداره د له بل چا سره واده وکړي ورېرونه دې پردي کېږي لږ په سرته شه توار پیړومبی که دا د ډېره ښه خبره وکړه ستا په هوښیارۍ او تجربې کې شک نشته ملک صاحب در سره منم یې غوټۍ ښه ده چې ډوډۍ دې راته راوړه وږې شوی وم راشه ډوډۍ دې وخوره کار به بیا وروسته وکې ډوډۍ دې سړېږي زه سمه ده درځم دا یو ورخ به وتړم زه دیګ خلاصوم ورخ دې ژر وتړه او راشه بس کار یې خلاص شو اوس به نو دا مخ او لاسونه هم په سړو اوبو ومینځم چې لږ زره تازه شمه راځه لالبازه دا وخته دې کړه دی راغلی لوبیا دې پخه کړې ده هو ورته ګوره ما سړېږي بسم الله ما ډېره خوندوره دې پخه کړې ده په لاسونه دې برکت شه غوټۍ دارو دې شه زه په لار یم په بیړه راغلم ما ویل کار به دې ډېر کړی وږی شوی به یې په ښه وخت را ورسېدې ناوخته نه شوې او څو بجې دي هغه زما ساعت څه شو په لاس به دې وي نه په جیب کې مې واچو دغه زما د واسکټ جیب لږ وګوره هلته دې ځینې راوایخله سمه ده زرې راکه که نه څه ته داسې په رډو سترګو ګورې ها دا پیسې دې له کومه کړي دومره ډېرې پیسې دا دې چا دي تا خو ویل چې ما سره درته مې ویل چې ساعت راکه ته نو د واسکټ په جیبونو کې تالاشي ولې کې تلاشي مې نه ده کړې ساعت مې له جیبه راایست پیسې هم ورسره راوختې بیرته په جیب کې واچوه ساعت مې راکه دا دې له کومه کړي دي پرون خو دې ویل چې نشته راسره
پوښتنه یې مه کوه که نه چې له کومې مې پیدا کړي دي. ډوډۍ ته مې پرېږده چې ډوډۍ وخورم. نو تا خو پرون ماته نه راکولې، ویل دي چې په جیب کې یوه روپۍ هم نه لرم. اوس د جیب له روپیو ډک دی. څه وخت؟ پرون؟ کله مې دغسې درته ویلي دي؟ راته ودې ویل که دې راکړی وای زه به ګلمکۍ ته نه خړمخې کېدم. څه شی؟ نو هغې ته ولې خړمخې شوې؟ دا اوس په لارې ورسره مخامخ شوم، پیسې یې رانه وغوښتې، خو ما ورته وویل چې نشته را سره. څه شي پیسې درنه غوښتې؟ جامې راته جوړې کړې وې، هغه زه پېژنم، وږې ښځه نه ده، خو مجبوره وه، ځکه یې را یاده کړه. ورته ووایه چې بیا به یې درکړمه، درنه تښتم خو نه. د هغې غم مه کوه، اوس دا راته ووایه چې پرون دې ولې پیسې نه راکولې؟ وګوره دومره ډېرې پیسې در سره دي. وغوټۍ ته ولې داسې ګیلې کې؟ لکه دا پیسې مې چې خپلې وي، زه دومره بخیل نه یم چې جیب به مې له پیسو ډک وي او تا ته بیا نه درکوم. دا دی جیب خو دې ډک دی. نو دا خو زما خپلې نه دي که نه، پردۍ پیسې دي، هسې زما په جیب کې پرتې دي. د چا دي؟ ته خو ما ته ووایه. صحیح کې د بل چا دي، هسې یې ما ته امانت ایښي دي، زه یې ورته ساتم.